نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. محترم مسلمانانو نارینو زنانو اوریدونکو تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت او د نبوت یولسم کالو شپکسا د مدینه اوس او خزرج قبیله والا سړی راغلل حج ته مکیله رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې پټ دعوت ورکوه هغوی دعوت ومنه مسلمانان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی نه لوز او بیعت واخست همدا کسان لاړل مدینه منورې ته دوی دعوت وچلو را روان کال دولسم کال د نبوت او د پیغمبرۍ د رسول الله علیه السلام چې دوی بیرته راتلل نو تقریبا دغه کال باندې دوی 12 مؤمنان راغلل 15 زاړه مرګري او وکسان د ځان سره نور مسلمانان نوی تیار کړي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دوی نم بیعت او لوز واغست بیعت په کوم خبرو اول بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا یو لوز او بیعت را سره داو کوي
چې تاسو به د الله رب العالمین سره ذره څه د ذره دومره شریک او حصدار او برخدار به نه پیدا کوئ. الله رب العالمین شریک نه مني اگر چې ذره د ذره په سترګو نه ښکاري. الله رب العالمین مندر کله مني د ځان سره. الله رب العالمین ذره په سترګو نه ښکاره کېږي دومره شریک نه مني. نو لوی لوی بوتان الله کله قبلوي. شیئا نبی صلی الله علیه وسلم د دوی نه بیعت اخلي. ذره څه د ذره د ذرې په اندازه مړې ژوندې غر او غار او جنډا او پیر فقیر د الله سره مه شریکوئ. الله کله دا دومره لوی لوی زیارتونه د ځان سره مني. دا دومره غټ غټ مزارات شیء زرم نه قبلی. اولنې بیعت دا زمونږ بیعت هم دی د خپل پیغمبر علیه السلام سره. اگر چې زمونږ لاس د هغه لاس ته ونه رسېده خو زمونږ د خولې قول او شهادت او گواهی ده د نبی علیه السلام سره چې اے د الله رسول علیه السلام مونږ هم په دې بیعت والاو کې شمار کا. مونږ هم د الله وس کوو چې د الله سره ذره او د ذرې نه لاندې او بره شریک او حصدار نه منو. دویم ولا تسرقو غلا به نه کوئ. جرایم ظلم به نه وي چې بلې وګټي خوله پې تویه کي او د شپې ورپسې دا ظالم ورواوړي او د هغه ګټلی دولت د هغه نه راواخلي. بچي او ښځې ورته ګوري او د هغه د کور مال ده را روان کړی او دومره ظالمي چې مالم تې والي او د پاسه د کور خاوند قتلم کی. د اسلام اولنې بیعت ولا تسرقو د پردو سرو پسې به هم نه پسخېږئ. پراته به مالونه دا د بل چا دي. دریم ولا تقتلوا اولادکم بچی مه وژنئ. عربو بچی د دوو خبرو د وجې نه وجل. او دریمه خبره زمونږ په دور کې هغه ورسره ملګرې شوه. خبره هماغه زړه ده خو طریقه مونږ بدله کړه. عربو نونه وجلې ولې دا به رالویه شي غټه به شي پیغله به شي او بیا به د بل چا کره واده شي او بل سره به شپې تېروي. لور به ووجله. دویم ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق کله به پکې زامنم وجل. ولی وای دا چې راغټ شي دله به رزق او خوراک او روزي څوک ورکوي. هماغه فلسفه د مشرکانو نظر او سوچ موږ ته راولې ده. نو موږ له طریقه جوړه کړه. هغوی پیدا شوي بچي ژوندي وجل. ولی خلق زیاتیږي مردم شماری زیاتیږي خلق رزق به څوک ورکوي. نو موږ مسلمانان د دې زمانې همدقه خپل بچي وژنو. خو طریقه دا ده چې د پیدایش نه مخکې په نطفه کې وژنو. د مور په رحم او د پلار په ملا کې وژنو. ولی د ملک خلق ډیر دي دا کمول غواړي. چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان
خاندانونه واړه واړه جوړ کړي، بچې کم آپ بیغم ماشومان لږ راوړئ بیغمه بشئ، بچې کم واړه کم کوي، خاندانی منصوبه بندي، ضبط تولید، بچی کم کوي، دو بچی راوړئ دو راوړئ. اماغه فلسفه ده، سوچ اماغه د مشرکانو دی. ولی رزق به څوک ورکوي؟ خو د وجلو طریقه جدا شوه. څلورم ولا تأتون ببهتان، په یو بل به بهتان نه تړئ، دروغ ویل دا فلان کې غل دی او غل نه، فلان کې زناکار دی او زناکار نه. ولی بهتان د الله په نسبت کبیره ګناه ده. په چا پسې یو تهمت تړل اله به د الله وبخي چې یو توبه وباسي او دویم د هغه کس نه معافي وغواړي. دا بیعتونه یې واخیستل. صحابه کرامو رضی الله عنهم هغوی دا بیعتونه ومنل. په دې کې اولنې بیعت اسعد ابن زراره رضی الله عنه په عمر کې ځوانو الکو نوجوانو، خو بیعت د رسول الله علیه السلام سره اول د وک. دا 12 کسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی اے د الله رسول علیه السلام مونږ خو مسلمانان شو، خو اسلام خو یو دین دی، د خولې مسلمانی خو نه ده چې تشه کلمه ویل دي او چې څنګه ګرځېدلې او څنګه کېناستلې. نه، اسلام باندې مونږ ځان پویه کول غواړو. مونږ له یو کس راکه، یو داعی، یو عالم، یو پویه کس راکه چې مونږ سره لاړ شي مدینې ته، مونږ ته به هم اسلام ښیي او زمونږ بچو زنانو او د مدینې خلکو ته به دعوت ورکوي. رسول الله علیه السلام خپل سفیر د دوی سره لیږي، مصعب ابن عمیر رضی الله عنه. وی دا مصعب د اسلام اولنې سفیر دی. ولی محمد رسول الله علیه السلام لیږي او د نبی علیه السلام نماینده بی، هلته به د مسلمانانو کارونه برابروي، دعوت به کوي، منځونه به ښیي، د روژې احکام به بیانوي، قرآن به بیانوي. 12 ملګري او یو د رسول الله علیه السلام یو تکړه صحابي مصعب رضی الله عنه ورسره روان شو. مصعب مدینه منورې ته چې لاړو، الله رب العالمین دته یو عزت دا ورک چې په اسلام کې اولنې سفیر او سفیر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ شو. دویم اعزاز او دویم عزت الله دا ورکوي چې مصعب اول من جمع جمعة في الاسلام بالمدینه، مدینه منوره کې اول د جمعې د ورځې مونځ جمعه چې پړاو کړی ده او د جمعې مونځ چې کړی دی مصعب ابن عمیر رضی الله عنه. د کعب ابن مالک رضی الله عنه زوی دی، عبدالرحمن دا غنوم دی.
عبدالرحمن وی پلار می په آخري عمر کې په سترګو باندې ړوند شي. کعب ابن مالک د سترګو نه پاتې شي. زه به د قایدم د لاسه به مې نیوه او دا پلار به مې جومات ته بوته. خاص کر د جمعې په ورځ کعب د لاسه به مې نیولی او پلار مې و. د جمعې مانځه ته به مې روان کړی و. چې کله به وایي د اذان واورېده صلى على ابي امامه اسعد بن زراره اذان اورېده وی پلار به مې لاسونه اوچت کړل او وکړه چې یا الله اسعد وبخه، اسعد له جنت ورکه، اسعد سره ښه وکړه. دا دعاګانې به وکړې. هره جمعه به زما د پلار اسعد ته دعا کوله. واستغفر له، د الله نه به د پاره بخنه غوښتله چې یا الله وی بخه. زړه کې مې وویل چې دا خو ته ډېره غټه کمزوري کې چې پلار دې هره جمعه اسعد ته دعا کوي او ته تې وجه نه تپوسې چې اسعد څه کړي دي چې ته ورته هره جمعه دعا کوې. راشه د دې پلار نه تپوس وکړه. یو جمعه وه پلار مې بیا اسعد ته دعا وکړه. وای ما ورته ویلې یا ابتي ما لك اذا سمعت الاذان للجمعه، پلاره چې د جمعې اذان ته واوري صلیت علی ابي امامه، ته اسعد ته دعاګانې کې وجه څه ده؟ وای راته وای ای بنیه، ای بچیه، کانه اسعد ته مې زړه ولې دعا کوي کله چې محمد رسول الله علیه السلام خپل سفیر مصعب مکې نه مدینې ته راولېږه، نو اسعد به خلک را جمع کول او مصعب به جمع د جمعې او خطبه ورکوله. نو اسعد ته مې دا زړه هره جمعه ځکه دعا کوي چې د اسعد په وینا باندې موږ مسلمانان شو، د جمعې منځونه هم شروع کړل. دا د جمعې د خوشحالۍ ورځ، دا اختر، هره جمعه اختر، دا موږ ته د اسعد رضی الله عنه نه ملاو شي. وایي ما ورته وویل تاسو چې اول د جمعې جمع کوله وکم انتم یومئذ، تاسو به څو کسان؟ قال 40. کعب ابن مالک فرمایي اولنۍ د جمعې جمع چې م کوله موږ ټول مسلمانان ټوټل 40 مسلمانانو. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه رسول الله علیه السلام خپل سفیر مقرر او لاړ مدینې ته. مدینې ته چې ورسېده مصعب ملمو مسافرو د اسعد ابن زراره په کور کې دیرش، د هغه په بیټکه حجره کې به ناستو او د ورځې به دعوتونه کول. هغه قبیله فلانکی قبیله، ولی مصعب ته به خلکو مقری ویلې، د خلکو ته قرآن زده کوي، د قرآن عالم او قاری و. مدینې ته راغی، درسونه عام کړل. یو ورځ
اسعد ورته وایي اسعد رهبر دی مصعب داعی دی اسعد د مدینې اوسېدونکی دی مصعب د مکې نه راغی ورته وایي مصعبه بني عبد الاشهل بني زفر دا قبایل دي خاندانونه دي راځه چې لاړ شو دعوت ورکه په دې وخت کې مدینه کې دوه لوی سرداران دي د یو نوم سعد ابن معاذ دی او دویم اسید ابن حزیر دی دواړه مشرکان دي دواړه کافران دي اسعد او سعد دواړه د ترور زامن دي رشتہ داران دي اسعد مسلمان او سعد ابن معاذ کافر دی کله چې دا دو سرداران خبر شو چې مدینې ته یو ځوان راغلی دی او په مدینه کې د اسلام دعوت چلی نو سعد دا سردار اسید سردار ته وایي اسیده په مدینه کې د مکې نه یو ځوان راغلی دی مصعب نوم دی لګیا دی زمونږ بچي خراب کړل زمونږ ځوانان یې موږ نه واړول مدینه منوره کې اسلام خوری زمونږ زوړ دین په ختمېدلو دی و اوسېده ته سردارې ورشه دغه نوجوان منې که زه ورپسې ځکه نه ورځم چې دغه ځوان چې د چا میلمه دی اسعد هغه مې د ترور زوی دی هسې نه چې زما او د ترور زوی خبرې ورانې شي او جنګ ونه کړو ته ورپسې ورشه او دا دواړه مسلمانان د دعوت نه منې که اسید را پاسید فاخذ حربته نیزه را واغسته امسای را واغسته را روان دی د دوو مسلمانانو پسې راځي مصعب پسې او اسعد پسې راځي وای اسعد چې د وړاندې نه د اسید سردار ولیده نو مصعب ته وای هذا سید قومه زمونږ د قوم مشر او سردار را روان دی وقد جاءك تا پسې راځي فاصدق الله فيه دا خپل زړه د ده په باره کې الله ته صفا که په رښتیا باندې په صدق باندې په اخلاص باندې د ده د هدایت سوال وکړه ولی دا به د اسلام لویه ستنه جوړه شي سردار دی خلک خبره مني زور لري طاقت لري فاصدق الله فيه زړه الله ته صفا که یعنی د زړه نه د دې سردار د هدایت غم وکړه سردار راځي چې دا منې کي خو دوی دواړه یو بل ته څه وایي چې د زړه نه ده ته دعوت ورکړه رښتینی دعوت دی چې راورسېده دا سردار اسید ودرېده متشتمه دواړه مسلمانانو ته کنځلې شروع کړلې چې ستاسو داسې او داسې تاسو راغلي یئ تصفحان ضعفاءنا من کې چې کم کمزوري دي الکانم قمقل کړل ځان سره مرګري کړل زمونږ دین خرابوي مدینه کې تاسو به اتفاقی او نفرت خوروي اعتزلاني ان كانت
لکما بانفسکما حاجه زی د مدینې نه وځئ که د ځان غم در سره مدینه کې نور نه پرېږدم تاسو زموږ ټول نوجوانان اسلام ته واړول تاسو زموږ دین ختم که مصعب ته مخ راواړو د بل وطن نه راغلی بې کوره بې وطنه مسافر او زمونږ په کلي کې دعوتونه چلی زمونږ په دین کې کار لري مېلمه د مېلمه په ځای کښېنه دعوت مه کوه مصعب رضی الله عنه د دې سردار دا خبرې په سړه سینه واورېدلې ورته وایي سردار صاحب او تجلس فتسمع ولې دومره غوسې ولې راته کنځلې کې سوال درته کوم لږ کښېنه یو خبره مې واوره فإن رضیت امرا قبلته که زما دا خبرې دې خوښې شوې وبې منې وإن کرهته که زما خبرې دې خوښې نه شوې او په تا بدې ولګېدلې نو زما د طرفه ته آزاد بیا چې ما سره څه کوې که ته خو یې واوره یو ځلې اخو سردارو عقلمندو وی ویلې انصفته ډېره د انصاف خبره دې وکړه صحیح خبره دې وکړه ستا دا خبرې به واورم که د منلو وي وبې منم او که د نه منلو وي نو زه به خپل کار کوم وایي دا خپله نیزه په ځمکه کې ناله کړه او کېناست مصعب راپاڅېد فکلمه مصعب بالاسلام اول اسلام ته پیش اسلام څه ته وایي بوتان پرېږده اسلام څه ته وایي ظلم پرېږده اسلام څه ته وایي جنت به میلاو شي اسلام څه ته وایي الله به راضي شي وقرأ عليه القرآن مصعب ورته قرآن شروع تاریخ چې ګوري سیرت چې ګوري نبی صلی الله علیه وسلم نواله صحابه او تابعین چې کله به چاته دعوت ورکو که کافر او که مسلمان قرآن به بیانو درس قرآن به وک آیاتونه به ولستل کله چې قرآن بیان ک فقال دواړه فرمایي مسلمانان والله مصعب قرآن لولي دا سردار اسید اوري وی منگ دے مخت قتل عرفنا فی وجهه الاسلام کلمه لا نده ویلی خود دی سردار پا دی مخ کی دی اسلام رناخ کارشو فی اشراقه و تسهله پا دی مخ کی اسلام زلیده دا تندائی خوشالش مصعب دعوت کئی مصعب قرآن للی او کافر سردار اوری کلمه لا نده ویلی چی پا مخی دا اسلام رنا خوریگی کله چی قرآن واورید ورتوی ما احسن هذا دا سمر خیسته قرآن دی ولست و اجمل سمر دولی قرآن دی ولست سمر مزیدار قرآن دی ولست سمر خیسته کتاب دی عربو پی پویدل مزه ورکړه کافر دی یو خبره ویکم کیف تصنعون
اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين کله چې یو سړی ستاسو دې دین ته را داخلیږي څه به کوي څه طریقه به کوي صحابه مصعب او اسعد ورته وایي تغتسل پاسه غسل وکړه وتطهر ثوبیک پاکې جامې واچوه ثم تشهد شهادة الحق بیا به د حق کلمه ووې پاسېده هغه اسید سردار چې راغلی و چې مصعب منع کي مصعب مدینې نه وباسي مصعب باندې د قرآن دعوت بند کي خو د مصعب زړه پاکو مصعب په اخلاص دعوت ورکړي همدې مجلس کې پاسې د غسل یې وکړي جامې بدلې کړلې وشهد او ویې ویلې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمې ویله دوه رکعته مونځ یې پې وکړي د دې ځای نه روان شو مصعب ته وایي مصعبه زه دله یو بل کس رالیږم د اولې ورځې مسلمان دی لا یې 5 منځونه هم نه دي کړي خو غم سره د بل کس پیدا شو ورته وایي زه چې چا تاسو پسې راولېږلم اوس در پسې زه سعد رالیږم مطلب یې دا دی چې سعد راشي او دا قرآن واوري زه مسلمان شم چې سعد ابن معاذ هم مسلمان شي ورته وایي مصعبه دا سړی چې زه رالیږم ګوره سعد دی د قوم سردار دی په ټول قوم کې یو کس د هغه خلاف نشي کولی دعوت ورکړي چې مسلمان شي اسید روان شي راغلی په کفر کې و روان اسید رضی الله عنه هغه کافرانو ته په تمه ناست دي چې اسید به څه جواب راوړي اسید به څومره جنگ کوي اسید به مصعب څنګه شړي اسید به د اسلام دعوت څنګه بندوي وای کله چې مجلس ته ورنږدې شي سعد مجلس کې ناستو خلکو ته وایي احلف بالله زما دې په الله قسمي لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم أسيد راغه خو آغا مخ باندې نه دی را روان کم مخ باندې چې دی زمونږ نه تللی و اوس پې د اسلام رڼا ښکاري مخ یې پړقېږي مخکې د کفر په حالت کې لاړه مخ یې بدل شوی دی هغوی سره لا خبرې هم نه دي کړې خو د اسلام نور او رڼا یې په دې مخ پرته وایي مخ یې بدل دی سړی بدل را روان دی کله چې راورسېد مجلس ته راغی سعد ورته وایي څه دې وکړل ته خو موږ یو کار پسې لېږلی وې هغه ورته وایي دواړو سره مې خبرې وکړلې خبرې مې وله واورېدلې خو خبرو کې څه نقصان نشته داسې ورته نه وایي چې زه مسلمان شم ولې که داسې ووایي چې زه مسلمان شم سعد به غیرت کې راشي چې ما لېږلی څه پسې وي نو سعد به بیا د مصعب خواله لاړ نشي ورته وایي ما ورسره خبرې وکړې
خبرې بدې نه وي منع مې کړل دواړه اسلام مه خوروئ دواړو را سره منل وکړه چې صحیح ده خو سعده ستا چې کوم د ترور زوی دی اسعد ومینې د هغه پسې خلک راوتي دي وجني نو ستا د ترور زوی وجل ستا بېعزتي ده ورشه د ترور د زوی تپوس دې وکړه په دې بهانې راپاسو هغه تور او خنجر او نیزه راواغست چې زما د ترور زوی به وجني چې راورسېده نه جنګ و نه جګړه سعد وایي زه پوه شوم چې اسید زه دې له رالیږلم چې مسلمانانو نه څه خبرې واورم چې راغی مصعب ته کنځلې شروع کړې چې ستا داسې او داسې زمونږ ځوانان دې واړول موږ له دې نقصان راکړي هغه ورته هماغه خبره وکړه چې ته کښېنه یو خبره در سره کوم که دې خوښه شوه ویې منه که دې خوښه نه وه مې منه ډېر خلک د اهل حقو حق پرستو په باره کې زړونه د دشمنۍ نه ډکي بغوزي چې نه اورم نه ورځم ورته سوال درته کوم خیر دی یو جمعه دو جمعې ما سره لاړ شه واوره که خوند دې درکه ویې منه که خبرې بدې وي مې منه که نه خو د انصاف خبرې دي څوک خو په چا باندې په زور نشي منلی کله چې سعد کېناست مصعب د اسلام دعوت ورکوي وتلا عليه القرآن قرآن ورته ولوست نو سعد ورته وایي چې یو سړی ستاسو دین ته راځي څه به کوي وایي د ده په دې مخ کې هم د اسلام رڼا را روانه وه موږ ورته وویل غسل وکړه پاڅېده غسل یې وکړه کپړې بدلې کړلې او 2 رکعته مونځ باندې ودرو او د اسلام د شهادت کلمه ویله مسلمان جوړ شو د چې مجلس له لاړ خلکو را لېږلی خلکو چې ولیده وی ویل سعد په هغه حالت کې نه دی په کم حالت کې چې زمونږ نه لاړه قوم راجمک سعد ورته وایي یا بني عبد الاشهل ای زما قومه زما رایه او زما خبرې ته تاسو څنګه ګورئ قوم ورته وایي سیدنا وافضلنا رأیا وایمننا نقیبه ته زمونږ سردارې ستا رایه غوره ده ستا مشري مبارکه مشري ده ته زمونږ هر څه نو دی ورته وایي ښه چې ما غوره منئ زما مشري منئ زما رایه منئ ستاسو د ښځو او د سړو خبرې ما باندې حرام او بندې نه به ما سره کوئ نه به در سره زه کومه حتی تؤمنو بالله ورسوله تر څو مو چې الله او رسول نه یې منلی زه نه تاسو سره خبرې کوم نه به را سره کوئ دې ته وایي سردار سردار په دې طریقه دعوت کوي ځکه د هغه زور چلیږي ته خپل اثر ته وګوره په کورنۍ کې ته څومره اثر لري خلک دې په ودونو کې څومره خبره مني په غم کې ستا مني په سفر کې ستا مني چې کور اخلي تا نه رایه علي
چې دکان جوړی تا نه تپوس کوي دا خپل اثر رسوخ د عقل دا مشري دا استعمال که په قوم کې وچلوه نارینه او زنانه باندې چې راشئ دا حق عقیده ده سنت ومنئ که ته مشر سردار د قوم د کلي د ورونو د تربورولۍ د ورورولۍ مشر ووایه چې دې واده کې چې تاسو ډمتوب او فحاشي ما نه به پاتې زه نه درځم ته ګوره چې ستا خلک مني که نه مني او چې ملک او سردار صاحب پکې ولاړې او په اجراګانو باندې پیسې دا شیندي نو بیا به ستا په خوله باندې څوک مانځه ته م راپانیسي په غم کې هم خپله سرداري دا خوله دا مشري دا عزت استعمال که دا ټول عمر نه دا ژوند تیریږي سعد راغی څومره ښکلی انداز قوم سره همدا اندازي چې نن نه بعد زه تاسو باندې ګران ومه خو ښځو او سړو سره زما خبرې بند دي الله او رسول به منئ بیا به سره خبرې کوم صحابه فرمایي فوالله کله چې سعد دعوت وکړه په الله قسم بني عبدالاشهل وایي د ده په خاندان کې یو کور پاتې نشي هر یو کور کې نارینه زنانه ټول مسلمانان شو ټول کله او خاندان مسلمانان شو یو وینا وکړه خپله مشري وچلوله خو د ده په خوله نارینه زنانه مسلمانان شو هغوی چې څومره نیکۍ کوي الله به سعد له هغې کې پوره اجر ورکوي داسې صدقه جاریه ځان له پیدا کړه چې ته مړې او ستا په خوله یو کس منځګزاری جوړ شي ته مړې سړی دینداری په قبر کې به ستا په خوله به تهجد شروع کی ته به ودی هغه به تهجد کوي الله به پکې تاله هم اجر درکوي ستا به دوستانی ملګري به دي خبره دله مني دوستان د یو بل څومره مني اخترونو کې لس دوستان یو شانتې جامې جوړوي پیزار یو شان اخلي چکر له یو شان ځي په یو بل قرباني د یو بل مني په نیمه شپه د یو بل سره وځي د یو بل دپاره بل وجنې وایي دغه دوستي استعمال که دوست عقیدې ته راوغواړه دوست په طریقه سنتو ته راوله دوست خطبې ته راوله دوست دینی پروګرامونو له بوځه یو کس اصلت په نامه یو شاعر و ټول خاندان کې هغه پاتې شي هغه اسلام رانه وړي ولې هغه هم ځان ته څه ویلي هغه د دې مشرۍ د وجې نه چې زما اوس مشري ختمیږي اسلام یې ونه مني ټول خاندان مسلمانان شو مصعب د اسلام اولنی سفیر دی څومره کار کوي یو سردار مسلمان کا سردار لګیا دی قومونه مسلمانان کوي مصعب وی هغه مسلمانو په دریم کال د نبوت دا مسلمان شي نبی علیہ السلام له دعوت نو ښکاره کړی په دار ارقم ابن ابي الارقم کې پټ دعوت کو دا مسلمان شي د مور مالدار ښځه وه
ډېره مالداره وه وایي ښه کپړه او ښه جامه به مصعب اچوله اعطر الناس ښه عطر به مصعب لګول داسې یو ښکلی ځوان و په مستۍ کې به ګرځېده چې مسلمان شو مور د کوره وشړ وایي موږ به صحابه فرمایي دا ښکلی زلمی هغه د مستۍ او هغه عیش عشرت چې تیر کړی مکه کې به ګرځېده وایي د ګرځېدلی به نه شه په بدن خوار شه کپړې به یې نه وي ولې مسلمان شه مور د کوره راوشړ هجرت حبشو ته وکړ او دویم هجرت مدینې ته وکړ اسلام اولنې سفیر مقرر د بدر جهاد کې حاضر شي مصعب ابن عمیر البدری بدر سوکو رسول الله علیه السلام جبریل علیه السلام تپوس کوي چې تاسو کې کم ملائک غوره دي وایي د الله رسوله من کې هغه ملائک غوره دي چې کم جنگ بدر او میدان بدر ته جهاد لراغلی رسول الله علیه السلام ورته فرمایي من انسانانو کې هغه کسان غوره دي چې کم صحابه بدر کې حاضرو الله بدرینو ته اعلان وکړ اے بدر والو اے د بدر مجاهدینو د نن نه بعد چې تاسو هره ګناه وکړه ما ابدي وبخلی نه به ګناهګارېږئ مصعب البدري العبدري د احد جهاد راغی بیا حاضر شي رسول الله علیه السلام د دې بني عبد الاشهل جنډه او بیرغ دله ورکړي د اسلام جنډه او بیرغ سره دی روان دی معرکه شروع وه کافران په احد کې زورور شو رسول الله علیه السلام غاښونه مبارک ولګېدل او مات شو شهیدان شو په ځمکه راپرېوت رسول الله علیه السلام سر ویني وینه پرې را روانه وه او وینه پاکوله لورې راله فاطمه رضی الله عنها پوزکې یې وسوځو او د هغې ایره راواغسته او د رسول الله په زخمونو یې کېغوسته چې وینه بنده شي مصعب احد کې حاضر دی جنډه ورسره ده یو کافر ابن قمیعه ورپسې راغی د تلوار د تورې ګزار یې پرې وکړي کم لاس کې چې جنډه وه هماغه لاس یې ترې کټ کړه جنډه چې ځمکې ته پرېوته مصعب ګس لاس ور واچو خو جنډه ځمکې ته ورنه کړه په ګس لاس یې ونیوله هغه کافر راغی دویم گزار ولا په دې لاس کوي د ده نه جنډه پرېوتله وایي دا بونډي لاسونه په دې مټو کې داسې ونیول او پرېوت په ځمکه پروت او جنډه یې نیولې وه لاسونه نه وو بلکې دا بونډي لاسونه هغه کافر د بره نه په توره ووالو او دی شهید شه او جنډه ځمکه پرېوته صحابه فرمایي کله چې دا شهیدو محمد رسول الله علیه السلام ولاړو د دا غزواني هغه عیش عشرت په مکه کې هغه ښکلي لباسونه هغه خوشبویانې هغه د مزو ژوند کله چې موږ د باندې کفن اچو کفن نه و
رسول الله علیه السلام فرمای د خپل صادر په د کفن کوي په بدن یو صادر من چې راواخست صادر هم چې پې واچو صادر لنډو په خپو هم چې واچو سر یې ښکاره شو چې سر ته به م راښکه خپې به یې ښکاره شو نه رسېده رسول الله علیه السلام فرمایي د مصعب سر په صادر پټ کوي او په دې خپو وله د دې ځایونو واښه او درب او ګیا ور واچوئ مصعب هغه د اسلام اولنا سفیر عاش عشرت ته طلا ورته که ختمې کړي د عاش عشرت زندګي تباه کړله اسلام دپاره تکلیفونه ومنل هجرتونه دوه وکړل اول د جمعې مونځ ده وکړه د رسول الله اولنا سفیر جوړ شه خو بیا هر جنگ کې حاضر او په جنگ احد میدان احد کې د شهادت جام نوش رضی الله عنه و ارضاه الله دې د داسې خلکو نه خوشحاله شي او الله ترې راضي دی الله قرآن کې ویلي دي لقد رضي الله زه د دې ټولو صحابهو نه راضي یم نه به راضي کېږي چې چا عیش عشرت پرېښوست چا د مور غېږه پرېوسته چا کور پرېغوست او اسلام ته راله او تکلیفونه یې برداشت کړه مصعب مدینه کې دعوت کو خلق به اسلام ته رابلل او آخر کې د احد میدان کې د شهادت مقام ته ورسید بیا په مدینه کې څه حالات ان شاء الله که ژوند بل هفته کې به بیان شي